ګوره دا یاد وساته فرعون څنګه د ربوبیت دعوه کړې وه لږ په دې ځان پوه کې فرعون د رب دعوه داسې نه وه کړې چې زه هغه بره چې کوم دی هغه زه یم چې په دې خبره پوه وی الله دې وکړي چې مسلمانان په دې خبرو ځان پوهېږي نو دا خلک چې وایي چې د بره رب ځان نه جوړاو داسې نه وه ما یو کتاب لیکلی دی چاپ نه دی مخکې مې لیکلی دی الفرقان بین الکفر والایمان په هغې کې ما 14 دلایل د دې خبرې لیکلي دي چې فرعون بره الله تصور لرلو فرعون د بره خدای تصور لرلو د هغه په خبرو کې د هغه په گفتگو کې را بشي زه به ځای په ځای بیا تاسو ته ښایم لکه یو ځای کې هغه وایي چې تاسو چې د هغه رب پیغمبران یې نو په تاسو باندې بره نه ولې د سرو زرو بنګړي نه را پریوځي دا بره ټکی دی ولې کوي څوک مني که نه د څنګه د ربوبیت دعوه کړې وه چې د بره تصور وو او دی بقاعده هغه تصور مني شته دی د هغې باوجود څه وجه ده چې دی بیا هم د ربوبیت دعوه لري د ځان ته د رب اوتار وي دی خو توجه کوئ د ځان ته د رب اوتار وي او د ابراهیم علیه السلام قوم ستورو عبادت کولو هغوی د ستوري څنګه خدایان منل دا ګمان یاد وساتئ تاسو سره دوکه کیږي تاسو په زړه کې وایئ چې هغه داسې خره وو چې هغه وي چې دا لمر زمونږ خدای دی نه هغوی داسې نه منل دا سپوږمۍ زمونږ خدای دی دا یې نه منله هغه وی چې دا لمر چې دی دا ډېر انتهایی پاک دی دیندار دی د خلکو خدمت کوي حالانکه دا خو ستوری دی دا یوه سیاره ده دا د دنیا نه څومره غټه ده دا پته درته شته لمر د دنیا نه دومره غټ دی چې په یوه لمر کې 13 کروڑ دنیاګانې راځي څومره 13 کروڑ دنیاګانې پکې راځي دا دومره غټ دی بله یوه سیاره اوس دریافت شوې ده په دې 13 کروڑو په دې 13 لاک کې زه خطا کېږم خو لوی غټ شی بله یوه سیاره دریافت شوې ده هغه دومره غټه ده چې په هغه کې 3.2 بلین لمرونه راځي یعنی 200 کروڑه لمرې پکې راځي دومره هغه لوی دی دا څه شی دی دا د رب کائنات دی نو هغوی وی چې دا دومره اعلی دا دومره لوی شی چې دی که نه دی دا د رب اوتار دی هغو هم رب جدا مانه چې یو ذات دی پخوانو مشرکانو کې او د نن زمانې په مسلمانانو کې فرق موږ رونه رونه یو اک یو شی انشاءالله په جهنم به زمونږ او د هغوی ملاقات کېږي دا سوچ هم ونه کړي چې موږ به فرعون سره نه میلاویږو موږ به شداد سره نه میلاویږو نه نه که موږ سره کې غېږې میلاو نه کړې د جهنم په دروازه بیا منیر شاکر نه ووایه چې ته په قرآن نه پوهېدې موږ به یې کې یو ځای له ورځو او د یو بل نه پوښتنې کوو چې څنګه چلو شي د هغوی دا عقیده وه چې دا دیندار او دا بزرگ او دا ډېر پاک او دا ډېر پارسا دی نو لکه څنګه چې ستا د تصوف والا و د پیرانو مریدانو ستا د جدید ورته نشو ویلی دا 1400 کالو نه چې دا کومه سلسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم 150 سال نه 110 سال نه پس چې کومه سلسله روانه ده
د دوی دا عقیده دا چې د مولا ولی محترم دی تا ته پته شته د مولا قدر ولی کیږي دا په دقه وجه کیږي چې دا اوتار دی فرعون قدر هغوی داسې کولو هغوی وی چې دا فرعون دومره پاک او دومره لوی او دومره قوي دی چې دا د خپلو اعمالو او د خپلو قوتونو روحاني طاقتونو په وجه بره خیجي دومره وختو چې دی والله لکه مالګه چې اوبو کې حل شي داسې الله په دې کې اوتار شو پرېوتو پکې حل شو پکې نو مالګه چې په اوبو کې واچوي مالګه پاتې کېږي اوبه ترې جوړې شي دقسې الله په فرعون کې پرېوتی دی پکې حل شوی دی لہذا فرعون رب دی رب په ده کې ورک دی دې ته اوتار وایي دقه عقیده د ابراهیم علیه السلام د قوم وه چې هغه وی چې یا د انمر بره ختلی دی یا رب ورته راکوز شوی دی او دا یو ځای شوي دي د ډېر عبادتونو د ډېرو روحاني اعمالو د وجې نه لہذا رب په دې کې مل چکا ہے یا بله سیاره چې چا منله لکه څومره خلک چې تیر شوي دي ستاره پرست کواکب پرست ورته وایي هغوی به هم دغه وي هندوان چې نن کم بت ته سجده لګوي ولې تاسو دا خیال دی چې ګنې هغه دومره خره دي چې وایي چې دا بت خدای دی چې دا خیال دی پرا نشي د دنیا هیڅ یو جاهل داسې نه کوي هغوی دا بت د یو سړي شکل جوړ کړی دی دوی یو بت د دوی دی ماتا رانی کرشن بھگوان دا ډېرې بلاګیانې دي دا د دوی سړي تیر شوي دي سیتارام وغیرہ دا د دوی اولیاء او بزرگان تیر شوي دي یا پیغمبران ورته وایي یا اولیاء بزرگان ورته وایي د دوی خیال دا دی چې دا دومره اوچت و چې دا رسېدلي و بره و الله په دوی کې حل شوی و دی الله و الله دی و من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری وی زه چې ته شم او ته چې زه شي یعنې ما ورته داسې سره کې خلط ملط شو چې بیا څوک دا نه پېژني چې ته څوک یې او زه څوک یم دا څومره بت پرستي چې ده دا په دې عقیده باندې ده او دا څومره کواکب پرستی چې ده څومره شخصیت پرستی چې ده دا په دې باندې ده چې دا مولا صاحب چې دی دا ډېر پاکه هستی ده او د مولایانو تنهایی دا خو صرف رب ته معلومه ده زمونږ تنهایی موږ خو په تنهایی کې نافرمانه خلک یو موږ کې هره ګناه شته الله دې موږ معاف کړي د خلکو خیال دا دی چې دا دومره اوچت دی چې دی بالکل بره رسېدلی دی هغه په ده کې ختم شوی دا هغه ته نږدې دی هغه ده ته نږدې دی نو د مولا قدر خلک په دې وجه کوي دا اوتار ګڼي دقه شرک دی کنی دا څنګه کیدی شي چې مزدوري ته کوي خولې د تا نه ځي سره د مزدورۍ او د مشکلو ګټلو ټوله ورځ مزدوري کوي بیا هم ماښام او ماسخوتن یا د جمعې په ورځ د جمعې په چنده کې ته پیسې اچوي د جمعات په چنده کې ته پیسې اچوي د مولا په تنخواه کې ته پیسې اچوي خوار غریب له ته 2 روپۍ ورکوي ته دی ولی نه وي او دی دی ولی وي که په دیندارۍ سړی ولی جوړېدی خو په کار دی چې عوام دینداره وی د خلکو خیال دا دی چې نجی دا یوه سلسله ده دا د رب خاندان دی مولا الله په همدوی کې حل کیږي نو دا ټول امت شخصیت پرستو کواکب پرستو بت پرستو فلانه پرست دی نو فرعون متعلق هم دغه عقیده وه چې دا اوتار دی د رب نو هغه ورته وایي قالا فرعون ورته وایي فمن ربکما نو څوک دی رب ستاسو یا موسی اے موسی رب دی څوک دی قالا هغه ورته وایي ربنا الذي رب زمنګ هغه دی اعطا كل شيء چې ورکړی دی هر څیز تا خلق او پیدایش داغه ثم هدا بیا ورته لار ښودلې ده
فرعون ته وی زما رب هغه دی چې دا ټوله دنیا یې پیدا کړې ده او بیا ورته لار ښودلې ده